السلام علیکم ګرانو لیدونکو نن د اختر څلورمه ورځ د کونړ ولایت پیج درې ولسوالي د شیلام کلی د نورستان نه رابهېدونکی سپانده سیند دلته راغلي یو د کلي د همدغه ځایي اوسېدونکو لپاره او د همدغه ځایي انجینر غني رحمان لخوا د همدې کلي لپاره د برق یوه ښکلې دستګاه جوړه شوې دا چې په خپل ذهن جوړه کړې څنګه یې جوړه کړې په څومره وخت کې جوړه کړې غواړو د دې په باره کې تاسو سره لنډ معلومات شریک کړو زموږ سره پاتې شئ بیا هم ښه راغلاست ګرانو لیدونکو ولسونو چې د خپل ځان لپاره یې برق جوړ کړی د یو ځایي مشر سره ناست یو او د دغه نه به څو پوښتنې وکړو د همدغه برق د دستګاه په هکله ای صاحب ستړي مشئ تاسو ستړي مشئ په خیر راغلاست کله راشئ مننه رمضان څه وجه وه چې تاسو دغه برق جوړ کړ مونږ خپل برق نه و او ضرورت مو ته ډېر زیات و او مونږ داسې په غریزه علاقه کې اوسېږو چې بس امکانات نه د دغې وجې نه دا برق جوړ کړو د دې برق کوم مصارفات چې راغلي دي د تاسو لخوا نه ورکړل شوي دي نه دا مونږ خپله کړي دي شخصي خپل مصارف دولت در سره کوم مرسته نه کوي دولت نه کوي د دې کومې مؤسسې درته جوړې کړي کوم ځایي نظاري انجینر دی علي رحمان په نامه دی او بس د هغه په تحریک باندې دا شی مونږ ته د برق جوړ کړو د برق څخه راضي یاستئ او ډېر برق یې بیخي ژوندی برق په په خپله عام تاسو اصطلاح لږ ژوندی برق ژوندی برق دی ښه بهترین دغه برق دغه برق دی دغه رڼا ده یعنې تاسو وایي بیخي مشکلات نه لري مشکلات ختم شوی دی بیا هم مننه کوو ګرانو دوستانو مونږ به له انجینر صاحب غني رحمان سره هم لنډه مرکه وکړو بیا هم له مونږ سره پاتې شئ د شیلام د برق په اړه تاسو ته معلومات درکړو چې د چا له خوا نه جوړ شوی ده او د چا په همکارۍ او د چا په لاس جوړ شوی ده هغه هم ښاغلی انجینر غني رحمان ده نو غواړو چې دې نه څو لنډې مرکه ورسره وکړو توجه مو غواړو انجینر صاحب لومړی ځان را معرفي کوي زما نوم غني رحمان دی د ګورو د کلي اوسېدونکی یم د ماڼوګي د ولسوالۍ د پیج درې مربوط ډېر ښه مننه دوهم که د شیلام د برق په اړه معلومات ورکوي چې په څومره وخت کې او په څومره لګښت او په کومه کوالټۍ او په څومره میګاواټه برق باندې دا جوړ شوی ده که دې په اړه لږ معلومات ورکوي د سیلام برق خو موږ په یوې میاشتې په موده کې جوړ کړ چې روژه وه کارونه مشکل وو هغه ساحه تاسو نږدې نه لیدلې م ده چې هلته ټول مواد په شا باندې انتقالېدل د تیږې او د شګې ټول مواد نو لږ وخت موږ نه زیات ونیو کنې دغسې پروژې موږ لږ وخت کې عملي کولی شو او دا 10 کیلو واټه ظرفیت لري چې دغه 140 خواوشا کورنیو ته مستفید دي اوس او دغه مونږ دا فریم ولې جوړې کړې وې څرخ هم جوړ کړی او تاسو ولیدل په دې کې یو ډله مو موږ د بازار نه اخیستې او بیرنګان او بریکټ او دغه پن بلټونه نور دغه ټول شیان موږ په خپله جوړ کړي زموږ ورکشاپ هم تاسو لیدلی ده خو همدغه هلته هم جوړ کړي په همدې ننګرهار کې د محلي موادو نه هم کار اخیستی دی لاره که نورو کارونو په اړه معلومات ورکوي چې تر دې دمو کوم کارونه ترسره کړي دي او څومره نور کولی شي چې ترسره کړي د خپلې منطقې لپاره کارونه خو موږ ډېر کړي دي خو داسې د ټولو نه غټ کار چې موږ کړی دی په مناګي کې یو 100 کیلو واټه بجلي موږ مخکې هم 50 جوړه کړې وه بیا هم 100 ته واړوله تقریبا د 900 سانچو فابریکه د واورې هغه هغې باندې چلیږي او نور ولس ته هم برق ورکړی دی ډېر زیات
او نور هم ډېر ځایونه کړي نورستان کې کونړ کې ننګرهار کې حتی ګڼه هم د کندوزه پورې مونږ ګرځېدلي او دا کارونه هم کړي دي لغمان کې دې د دغه ځایونو کې کارونه کړي دي او غټه پروژه هم دا وه یو بله 50 کیلوواټه نورستان کې جوړه کړې چې اوس هم خلک خوشحاله دي بله 100 کیلوواټه ویګل کې جوړه کړې ده اوس فعلا را سره د ملي پیوستون یوه پروژه ده چې 2 توربینونه دي 10 کیلوواټه دي خو غواړو چې هغه مونږ 50 کیلوواټه ته واړو په همدغه بودیجه باندې که نه او ولس سره په هغې کې لګوي په تفاهم کې چې کله نتیجې ته ورسېږو نو 50 ته لګوو او دغه کارونه هم کړي له دولت نه مو غوښتنه څه ده؟ دولت باید موږ ته رشد راکړي راته مالي او تخنیک کې ټریننګ راته راکړي چې زموږ دغه معیار چې دی بین المللي معیار سره برابر شي چې په هغې معیار یې جوړ کړو چې آینده کېدای شي زموږ نه بل څوک هم واخلي داسې که نه او یا د خپل ملک ته کار وکړو خو لږ په غټه سطحه دا خو واړه دي که نه MHP لکه واړه پروژې دي برکې که نه که دلته د ځوانانو د بیکارۍ سطحه لوړه ده که چیرته دولت تاسو ته داسې یو څه امکانات برابر کړي تاسو کولی شئ چې دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابره دې کړئ کې حتی په سوونو ځوانان امکان لري چې په کار وولېږي ځکه دا اوس چې موږ کومه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارو په دې کې که غټه پروژه د 10 پورې کسان پکې ګمارل کېږي او پیردار پکې دغه کېږي هغې ته یو تخنیککار پکارېږي یو لندوان پکارېږي چې دا وخت هر وخت کنټرول کړي باید دا دونه ولس ته استفاده کوي او زمونږ په دې ورکشاپ کې موږ سره ډېر پرسونل په کار راځي که چې ته دولت یو اساسي ورکشاپ موږ ته جوړ کړي یا موږ ته نور کسان راکړي یا موږ ته اجازه راکړي او موږ مالي توان راته راکړي او تخنیکي توان راته راکړي سامانونه راته واخلي نو موږ کولی شو چې دا لکه ښه په غټه سطحه کار وکړو په دې کې نور کارونه هم دې سره موږ کولی شو په همدې ورکشاپ کې موږ نور کارونه هم کولی شو چې لکه د موټرو دغه نور کارونه هغه هم ورسره کولی شو مخکې وړلی شو ډېره مننه قدرمندو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو د انجینر صاحب غني رحمان دا خبرې واورېدې نو موږ د دولت څخه هم غواړو چې زموږ دغسې کدرونو ته د قدر په سترګه وګوري دوی د وړتیاو څخه ګټه واخلي تر څو دغسې نور ځوانان دوی ټریننګ کړي او دوی ته د کار زمینه برابره کړي هغه کومې مصارف چې په نورو خارجي اتباعو باندې کېږي باید خپل داخلي اتباعو ته نظر ورکړي بیا هم